بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. اذا الشمس كورت کله چې نمر اونغښتل شي، واذا النجوم كدرت او کله چې ستوري بې نوره شي، واذا الجبال سيرت او کله چې غرونه روان کړی شي، واذا العشار عطلت او کله چې د لسو میاشتو بلار بې وخې په خپل حالت پرېښودل شي، واذا الوحوش حشرت او کله چې د صحرا ځناور یو ځای راغونډ کړی شي، واذا البحار سجرت او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي، واذا النفوس زوجت او کله چې ساګانې د جسمونو سره یو ځای کړل شي، واذا الموءودة سئلت او کله چې د ژوندې خښې کړې شوي جینۍ نه پوښتنه وشي بأي ذنب قتلت چې هغه په کومه ګناه وجل شوې وه، واذا الصحف نشرت او کله چې عملنامې پرانیستې شي، واذا السماء كشطت او کله چې د آسمان پوستکی وویستلی شي، واذا الجحيم سعرت او کله چې دوزخ بلې لمبې کړی شي، واذا الجنة ازلفت او کله چې جنت نږدې راوستل شي. علمت نفس ما اخبرت نو په هغه ورځ به هر کس ته څرګنده شي چې د ځان سره یې څه راوړي دي. فلا اقسم بالخنس زه قسم خورم په بیا راګرځېدونکو الجوار الكنس سم تلونکو او په غیبېدونکو ستورو، والليل اذا عسعس او په شپه چې ځي او راځي، والصبح اذا تنفس او په سحر چې کله هغه ساه خلي یعنی روښانه کیږي. انه لقول رسول کریم دا یقینا یو لوی رسول یعنی د فرښتې وینا ده. ذي قوة عند ذي العرش مكين چې د ډیر قوت لرونکي د عرش څښتن په وړاندې ډیر لوړه مرتبه والا دی. مطاع ثم امين چې په آسمانونو کې د هغه حکم منل کیږي، امین دی. وما صاحبكم بمجنون نو اے د مکې خلکو ستاسو ملګری لیونی نه دی. ولقد رآه بالأفق المبين بېشکه هغه پیغام راوړونکی په روښانه فضا کې لیدلی دی. وما هو على الغيب بضنين او هغه د غیبو د خبرو په ویلو کې بخیل نه دی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم. وما هو بقول شیطان الرجیم او دا قرآن د شیطان مردود کلام نه دی. فأين تذهبون نو بیا تاسو کم طرف ته ځئ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين دا قرآن خو د ټولو جهان والاو د پاره نصیحت دی. لمن شاء منكم أن يستقيم د تاسو نه هر هغه چاته چې غواړي چې په سمه لاره لاړ شي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن
يشاء الله رب العالمين. او د ستاسو په غوښتنه هیڅ نه کیږي تر څو پورې چې د الله د عالمیانو د پروردګار خوښه نه وي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.